تاسو به زیاتره چې لیدلي وي چې زیاتره خلک داسې دي چې ځانونه به بیمار کړي وي او خیرات به غواړي. خو دا ویډیو چې ده د عبرت دپاره د هغه کسانو دپاره چې ځانونه په ټګۍ باندې وهي او د خلکو نه خیرات غواړي. یعنې زیاتره داسې خلک به تاسو د زیاتره ځای کې لیدلي وي چې هم به لاس روغ جوړي او پښې به هم روغې جوړې وي، خو د نور نه به د خیرات عادت به یې سوی وي. نو هیڅ کله هم همت د لاسه مه ورکوئ، همیشه همت وکړئ. تاسو په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې دواړه لاسونه نشته دي، خو د پښو په واسطه باندې دا څومره غټ همت کوي تر څو پورې دا داسې ویلډنګکاري او داسې مختلف کارونه کوي تر څو حلال رزق لاسته راوړي. یعنې هیڅ کله هم دا ځان نور ته نه محتاج کوي تر څو پورې د نور نه خیرات وغواړي یا هم د نور نه پیسې وغواړي تر څو پورې د هغوی محتاجه سي. نو تاسو ګورئ چې دا ولډنګکاري کوي، یعنې مختلف کارونه کوي، هغه هم د پښو په واسطه باندې. یعنې الله تعالی انسان ته دومره همت او دومره توانایي ورکړې ده چې که چېرته لاسونه نه وي نو دوی کولی شي د پښو نه استفاده وکړي او حلال رزق حلال روزي لاسته راوړي. یعنې همیشه دا مهنت او خواري وکړئ، هېڅ کله یعنې د الله تعالی ناشکري مه ادا کوئ. همیشه د الله تعالی شکر گزار اوسئ چې الله تعالی تاسو ته روغ صحت درکړی ده او 2 لاسونه 2 پښې درکړي دي، تاسو په دې باندې مختلف کارونه کولی شئ. نو همیشه تاسو د الله تعالی شکر گزار اوسئ.